سلامونه نیکې هیلې احترامات په دې هیله چې راته ټول او روغ او جوړ وای او شپې ورځې په خوشحالۍ او کامیابۍ سره پیل کړئ. یو ځل بیا یو نوې ویډیو سره درته راغلم. غواړم چې یوه ډېره ښکلې او په زړه پورې ویډیو درته جوړه کړم. څنګه کولی شو چې موږ تاسو فیسبوک نه په اسانۍ سره ویډیو ډاونلوډ کړو. نو ویډیو شروع کوو. زما چینل درسره سبسکریب او په څنګ کې ګنټۍ نښان هم ووایئ او لایک یې هم کړئ تر څو ویډیو مو خوښه راته کمنټ هم وکړئ تر څو د هر څه ویډیوګانې او تاسو ویډیوګانې چې کومې پوښتنه لرم ورته راته کمنټ کړئ. نو راځو خپله ویډیو شروع کوو. لا بشئ خپل شین فیسبوک ته غټ فیسبوک ته به داخل شئ. دلته د ویډیو آپشن ته به راشئ. کومه ویډیو تاسو ته خوند درکوي یا کومه تاسو غواړئ چې دغه ډاونلوډ کړئ. نو زه راځمه د خپله ویډیو کې دلته به زه اوس چې کومه ویډیو زه وغواړم چې زه یې ډاونلوډ کړم. نو راځمه کې لاندې دغه یوه ویډیو ده. داسې لاندې دا یوه ویډیو تقریبا د لیبیا کې مغش پېښه شوې. دغه یوه ویډیو زه غواړم چې خپل موبایل ته په اسانۍ سره ډاونلوډ کړم. څنګه او دغه طریقه زه درته ښیم. دغه څنګ کې درې ټکي نښان که تاسو وینئ دغه ویډیو چالان شوي ده سټارټ شوي دي. دا درې ټکي نښان که وینئ زه لیکه ته په کاش کړمه. دغه درې ټکي نښان باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله باندې چې کلیک وکړو د نه وروسته تاسو ته دنه آپشن درکوي ته سیو ویډیو هیډ اپس. تاسو به د کاپي لینک چې ده دا به تاسو کاپي کړئ د ویډیو لینک. دا هم چې هر کله کاپي کړو دغه نه وروسته به تاسو لوډ شئ هغه ته خپل یو اپلیکیشن ده چې دغه اپلیکیشن ده ویډیو دغه په پلی سټور کې نشته. دغه زه به په بلاګ کې زما په بلاګ کې به دغه لینک پریت وي. نو تاسو یې دغه ځینه را ډاونلوډ کړئ په اسانۍ سره. نو دغه ویډیو ډاونلوډر ده په پلی سټور کې نه پیدا کېږي. نو موږ خپله الریډي زه یې لرم موبایل کې مې انسټال کړی دی. نو په دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله چې په دا باندې کلیک وکړو د نه وروسته به تاسو دغه ته یو فیسبوک د یو آر ال د یو ډاونلوډ تاسو دا منځ کې نښان که وینئ د یو آر ال په دا باندې به چې کلیک وکړئ. هر کله چې په دا باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دلته یو کاپي لینک یو آپشن درکړي چې انته وبیا چې لینک دلته کله وره ایډي نه درکوي ملګرو خو بیا پر څټ به نه درو بیا وکړي. دلته وینئ پیسټ کافي فیسبوک ویډیو لینک هیر دلته تاسو دا فاست لینک چې وایي په دا باندې کې چې تاسو کوم لینک کاپي کړئ هغه کې بیا تاسو دغسې په هغه زنده چې ګوته وانسئ دلته پاست ته ولیکئ. نو بس خالی ور پاست کا لینک کني دا پاست لینک مې چې کلیک کړئ د ډاونلوډ په څنګ کې آپشن چې په دا باندې چې کلیک وکړئ هغه دا ډاونلوډ باندې کلیک کوم تر څو مو ته ویډیو وښایي چې ویډیو شته که نشته. دا ویډیو مو ته ایچ ډي ښایي او که ایچ ډي ډاونلوډ کوئ که بل اپ تاسو پرې تړاو لري. نو اوس راځو دلته دوه آپشنې دي. دا یوه آپشن یې درکړه بله آپشن نه کړه. دا سی ډي ویډیو ډاونلوډ دی. دغه دو خو ایچ ډي ویډیو نه ده خو دا خالي صرف ایچ ډي ویډیو نه بدله ویډیو ده. ایچ ډي کې نه خلاږي دا بل کې آپشن کې خلاږي. نو زه به دا بل باندې کلیک کوم اسانۍ سره به تاسو ووینئ چې خپله ویډیو څه شي په اسانۍ سره ډاونلوډ شروع شي. دا چې هر کله شروع شو او دلته به خپله وینئ دا ایډس چې کاته که پس آپشن کړئ که دا نو دلته به خپل ډاونلوډ راوند شي. د فیسبوک نه په ویډیو ډېره اسانۍ سره به ډاونلوډ شي. اوس تاسو ګورئ چې زه دنې ویډیو ډاونلوډ شروع شو. نو دغه ویډیو تاسو وینئ چې څومره په ښکلي او په هوسا ډول سره مې د فیسبوک څخه ویډیو را ډاونلوډ کړه. نو اوس راځو یوه بله ویډیو ته یو بله هغه ته ښیم ویډیو ته ښیم چې بله ویډیو په سره کوم ته ډاونلوډ کوئ. دغه لیټ فیسبوک کې کړای شئ په غټ فیسبوک کې کړای شئ چې کوم کې تاسو غواړئ چې دغه کې خلاص کړئ. اوس راځه د ویډیو آپشن هر کله زه بل ځای کې چې تاسو هر کله ویډیو سیو کړې وي نو هغه ویډیو دلته چې کومې سیو ویډیو چې تاسو خوند درکړه هغه ویډیو دلته شته. نو دلته موږ د کومې یوه ویډیو ده دا مو سیو کړې ده. زه اوس په دا باندې کلیک کوم زه غواړم چې دغه ویډیو چک ډاونلوډ کړم. دغه ویډیو زه د درې ټاکې نښان باندې کلیک کوم. هر کله د درې ټاکې نښان باندې چې کلیک وکړئ دلته یو آپشن درکوي. اوس بیا بېرته زه بیا ورڅم دغه یو درې ټاکې راغلم دا درې ټاکې نښان باندې چې کلیک وکړئ دلته کاپي لینک درکوي. دا کاپي لینک چې ووایئ دلته دغه ویډیو لینک کاپي شو. هر کله چې د ویډیو لینک کاپي شو دلته خالي دا پاست نه خالي کلیک وکړه. دا پاست نه چې خالي کلیک وکړئ لینک ډایرکټ کاپي شي ور پاست شي ور ډایرکټ ولته پسې شي. دا نه چې کلیک وکړئ دا مو کاپي که لینک ورغی دلته ډاونلوډ چې وایي ډایرکټ ولکه حساب چې ایچ ډي تر وړی وي سی ډي تر وړی خو دا په تو پرې راغلی چې کومه ورته غواړئ د فیسبوک څخه یې په اسانۍ سره را ډاونلوډ کړئ.
نو تاسو هم کولای شئ چې په اسانۍ سره د فسبوک څخه خپلې ویډیوګانې را ډاونلوډ کړئ او په خپله یې فسبوک کې ډاونلوډ کړئ او بیرته یې کومې ویډیوګانې چې ایچ ډي وي هغه په ایچ ډي او سرګي کومې ویډیوګانې چې ایچ ډي نه وي هغه خالي لاندې آپشن کې سړي دغه ویډیو چې دا ایچ ډي یادو او سی ډي ویډیو یادو نو تاسو خپله خو که ایچ ډي ډاونلوډ کوئ که سی ډي ډاونلوډ کوئ هغه په تاسو پورې تړاو لري نو دلته دوه آپشن نه درکوي نو زه غواړم زه ایچ ډي نه ډاونلوډ کړم ځکه چې دا خو بیخي ډېرې ام بي خوري او دا سی ډي ویډیو چې دی دغه زه ډاونلوډ کوم ځکه چې دا اووه.شپږ ام بي دی او بل چې دی پلس چې دی یو 15.2 دی دا چې هر کله موږ باندې کلیک وکړو دلته ایډز دی تاسې دا ایډز په کټګریز دلته په پلس آپشن ووینئ چې دلته ویډیو ډاونلوډ شي شروع شي ډېر په تیزۍ سره نو دا د فسبوک څخه د ویډیو ډاونلوډولو طریقه وه لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي او تر څنګ کې مو یو څه ترې زده کړي وي نو دلته به تاسو ووینئ زه یې درته ښیم چې ګلري ته راغلی دی نه دی راغلی نو هغه ویډیو به زه هم درته ښیم دوړه ویډیو چې شوې کامپلیټ شوه دوړه ویډیو په هغه سره مې چې ډاونلوډ کړې اوس ګلري ته ځم ګلري کې ګورم چې آیا ویډیو مې چې کومې ډاونلوډ کړې شته که نه شته نو دغه ویډیو چې مو ډاونلوډ کړې وه یوه دغه ویډیو یوه بله ویډیو یوه بله دغه یوه ویډیو چې د نو دغه ویډیوګانو هیله لرم چې زما یوټیوب چینل سبسکریب او لایک او تر څنګ کې کمنټ هم